ډاکټر عبدالله د سولې مرکچي پلاوي ته تازه څه ویلي دي. مرکچي پلاوي باید له طالبانو سره څه وکړي؟ سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ د ویډیو کې وګورئ. د ملي پخلاینې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي په هیواد کې د موجود سیاسي اختلاف حل لاره جګړه نه ده، بلکې سوله ییزې خبرې د دې سبب کیږي چې افغانان یوې پایدارې او ټول شموله سولې ته ورسوي. عبدالله د هرات امنیتي خبرو اترو نهم پړاو کنفرانس ته د خبرو پر مهال وویل چې په دوحې کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي ته سپارښتنه کړې ترڅو د مذاکراتو پر مهال په ابتکار او حوصلې مخته لاړ شي. نوموړی زیاتوي چې حکومت سولې ته د رسیدو لپاره هره لاره وړاندیز کړي، خو که وسلوال طالبان په دې اړه یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه نه کوي، نو اړتیا ده چې ولس یې پر وړاندې پریکړه وکړي. عبدالله دغه راز دا هم وایي چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی هیڅ چاته د منلو وړ نه دی او وسلوال طالبان د تاوتریخوالي پر ځای د سولې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. عبدالله د افغانستان سولې په برخه کې د ګاونډي رول مهم بولي او له ټولو ګاونډیو هیوادونو یې د ریښتینې او مثبتې همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی داسې مهال له ګاونډیو د افغانستان سولې په پروسه کې د مثبت رول لوبولو غوښتنه کوي چې سیمې ته د سفرونو په لړ کې پرون له ازبکستان راستون شو. عبدالله دا سفرونه په دې هدف پیل کړي دي چې د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز اجماع تشکیل او پیاوړې کړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. که په دې اړه کوم نظر لرئ زموږ سره کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.